شپه وه. شپه نه بلکې د مرګ توره پرده وه چې پر هر څه خپره وه. یوازې غرونه، واورې، ساړه بادونه او د زیري هېڅ نښه نه. عصمت په تېښته و، نه یې شاته کتل، نه یې چاته څه ویلی شوی، ځکه هغه پوهېده مرګ ورپسې دی. عصمت یو عادي ځوان و، خو د ده تقدیر له عادي خلکو بل و. د یو څه لیدلي و، هغه څه چې نه باید لیدلي وای. د یوه زورواک د ظلم رازونه، د خلکو د ورکېدلو شونې کیسې او د شپې تر سیوري لاندې شوې معاملې د تصادفي واورېدې او له هماغې ورځې وروسته دی نور یوازې یو نوم نه و، بلکې یو نښه و. د مرګ نښه. شپه مهاله عصمت د ښار نه تښتېدلی و. نه یې واورېز بوټان درلودل، نه کوم کمپاس، نه هم خواړه. یوازې یوه خوله سړه ډوډۍ، یوه چاقو او یو تناکي شوی جاکټ یې درلود. خو یو شی درلود چې نور نه درلودل: عزم. غرونه خوښ نه وي، ساړه بادونه د انسان د ارادې امتحان اخلي او شپې د زړه حوصله وژني. خو عصمت د یخنۍ پر ضد نه، بلکې د خلکو د خیانت پر ضد روان و. دی تر هغې ورانې کلا ته رسېده چې ویل کېده هلته څوک شپې نه تېروي، ځکه چې هلته د تېرو جنګونو روحونه ګرځي. خو عصمت مجبوره و. کلا ته ننوت، اور یې بل کړ، خو لا یې ساه نه وه راښکلې چې د لرګیو له شاته حرکت وشو. یو سړی، نه یو سیوری، نه یو بل، لکه د تښتېدلی کس چې له سترګو یې هم ویره څڅېده. ته هم راغلی؟ سیوري ور وویل. عصمت ورته وکتل. ویې ویل زه د مرګ نه، د حقیقت نه تښتم. سیوری موسکی شو. ویې ویل نو ته ژوندي نه پاتې کېږې، ځکه حقیقت ته تښتېدل د مرګ نه خطرناک وي. او همدلته د کلا شاته چاودنه وشوه. عصمت ځان وغورځاوه، خو سیوری ورکېدلی و. کلا د یخنۍ په منځ کې اور واخیست او عصمت د اور یخ او تورو ساه وهونکو شپاتورو تر منځ بند پاتې شو. هغه شپه نه یوازې د وجود، بلکې د عقل امتحان وه. عصمت چې له کلا ژوندي ووت، نو نور عادي کس نه و. د ده په ذهن کې یوه خبره تل پاتې شوه: ځینې وخت تر مرګ بد شی دا دی چې ته ژوندي پاتې شې او حقیقت ته مجبور شې سترګې پرانیزې. په سبا خلک د غرونو له پاسه یو سوځېدلی جاکټ موند، خو عصمت نه و. او لا تر اوسه د هغه د تګ د تېښتې او د اور شپه د غرونو په ساړه